میدان وردګ ولایت د هیواد یو له میوه لرونکو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کې بزګرانو د ګیلاسو کرکیلې ته مخه کړې ده. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږکال د ګیلاسو په حاصلاتو کې 12% زیاتوالی راغلی او شاوخوا 1800 ټنه ګیلاس به بازار ته وړاندې کړي. د ګیلاسو تولید د تیر کال په پرتله سږ د 10 نه 12% زیات شوی دی. سږکال امید است د یو د موږ د ترویجي کارکوونکو وړاندوینه ده چې 1800 ټنه ګیلاس موږ مارکیټ ته عرضه کړو. د یاد ولایت بزګران هم د ګیلاسو له حاصلاتو خوښ دي. دوی وایي ګیلاس هغه میوه ده چې له نورو وړاندې پخیږي او ښه بازار لري. الحمدلله د ګیلاس حاصلات چې دي اوس مخ پر زیاتېدو دي، اکثره چې دي زیاتېږي کره ځکه چې دا دې ته پاملرنه سوې ده چې د ګیلاسو بازار چې ده مخ په پورته کېدو روان دی. یعنې ګیلاس ښه حاصل کوي، ښه ګټه لري، ښه بیه جوړولی سي او اوس اکثره دهقانان دا ګیلاس زیات کړي ځکه چې ښه میوه هم ده او ښه خوندوره میوه هم ده او ښه بیه هم ترلاسه کوي. اندازه ډېر سوي دي، نور هم کره خلک حاصلات ډېروي د ګیلاسو. له هر شي نه د ګیلاسو حاصل ډېر ده. فعلا ګیلاسو ته د موږ په خسکو ګیلاسو کې پیوند کړي دي. د حاصلات تر ټولو ډېر ده. یوه ونه د زراعتي د 10 ونو جواب وایي. ونې هم ډېرې بې اندازې غټې دي ته ما د شاخې ورته درولي. د ویلو ده چې میدان وردګ ولایت د ګیلاس او نور میوو ترڅنګ مڼې هم ځانګړی نوم لري چې نه یوازې د هیواد په داخل کې بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي.